پر خپل پښو ودرېږي او افغانستان کې پرېښودل شي چې ودان شي او د سیالانو سره سیال شي. موږ په ټولو هغو هېوادونو ته چې تشویش لري افغانستان به زموږ لپاره خطر وي. د افغانستان خاوره به زموږ په ضرر استعمالیږي. بار بار اطمینان ورکړی دی، په ډاګه مو ورته ویلي دي چې موږ نه پرېږدو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف د چا په ضرر استعمال شي. او دا وعده مو صادقانه ده او دې ته ژمن یو. خو که بیا هم یو څوک زموږ په خلاف زموږ مخالفین روزي، خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې نور لاړ سه افغانستان ته او د افغانستان امنیت خراب کړه، نعره تکبیر، په یوه او بل نامه د افغانستان اسلامي امارت په یوه او بل نامه د افغانستان بعضې په کمه اندازه غولیدلي کسان پیچکاري کوي، منظم کوي او زموږ په خلاف منسجم کوي. دوی باید پوه شي چې په دې هر څه موږ پوهېږو، موږ غافل نه یو. که څوک دا کار کوي بیا د زموږ څخه هم دا طمع نه کوي. ډېر هېوادونه اوس داسې دي د خپلې بې کفایتۍ، د خپلې کمزورۍ، د خپل بې استعداد